السلام علیکم ګرانو دوستانو. ساتونکو د ښامارانو نه دوړې وایستې او 5مه لوبه یې هم وګټله. د بوس ساتونکو لخوا د زبردستې توپچونې وړاندوینه وسوه او د بند امیر ښامارانو ټولو لوبډله یې په 111 منډو وسوځول چې د 12 منډو په توپیر یې په لوبه کې بریا خپله کړه او دا یې په روان لیګ کې پرله پسې 5مه بریا ده. د شپږیزه کرکټ لیګ 18مه لوبه د کابل کرکټ لوبغالي کې د بوس ساتونکو او بند امیر ښامارانو لوبډلو ترمنځ ترسره شول. د لوبې په پیل کې بند امیر ښامارانو د لوبې پچه وګټله او لومړی بوس ته د توپوهنې بلنه ورکړه. بوس ساتونکو په ټاکل شوي شل اورونو کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره 128 منډې وکړې چې له ډلې تر ټولو ډېرې کپتان حشمت الله شهیدي 42 منډې وکړې او سمیع الله شنواري 32 منډې وکړې. اساني ساخیل 18، افسر زازي 14، منیر کاکړ 7، سلیم صافي 7 نسوځېدلي، عبدالرحمن 2 نسوځېدلي منډې وکړې. د بند امیر ښامارانو لخوا آفتاب عالم 2، کریم جنت 2 او خالد عثمان 1 وکټه واخیسته. د 129 منډو هدف په تعقیب کې د بند امیر ښامارانو ټولو لوبډله په 19 اورونو کې د 111 منډو په جوړولو سره وسوځېده او د 12 منډو په ستر توپیر له بوس څخه په لوبه کې ماتې وخوړل. د بند امیر ښامارانو لپاره کریم جنت تر ټولو ډېرې 24 منډې وکړې، اکرام علي خیل 60 منډې، سلیمان عربزي هم 60 منډې وکړې. د بوس ساتونکو لپاره فضل حق فاروقي ډېره زبردسته توپچونه ترسره کړه. په 4 اورونو کې 14 منډې ورکړې، 3 مهم لوبغاړي یې وسوځول. ضیاء الرحمن په 4 اوره کې 25 منډې ورکړې، محمد سلیم په 4 اوره کې 22 منډې ورکړې، 1 وکټه واخیسته. عبدالرحمن په 3 اوره کې 19 منډې ورکړې، 1 وکټه واخیسته. احمد ضیاء په 2 اوره کې 19 منډې ورکړې، 2 وکټې واخیستې. حشمت الله شهیدي هم په 2 اوره کې 6 منډې ورکړې، 1 وکټه واخیسته. د یادولو وړ ده چې دا د بوس ساتونکو 5مه لوبه وه چې 5مه بریا هم خپله کړه او د 10 نمرو سره تر ټولو مخکښه لوبډله ده. همداراز د بند امیر ښامارانو هم 5مه لوبه وه چې 3مه ماتې یې وخوړه. که مو دا ویډیو خوښه سوې ویډیو در سره لایک کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.